السلام علیکم ناظرین زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. عمران خان صاحب په جیل کې و خو د هغې باوجود هم عمران خان صاحب پرونی میچ چې دی هغې وګټلو. یعنې د عمران خان صاحب څومره مخالفین چې کوم وو د هغې سره هغه بهترین ټکر وکړو او د هغې سره بهترینه مقابله وکړه او مقابله بلاشبه عمران خان صاحب وګټله. ځکه چې په عمران خان صاحب باندې کومه کیسونه الله عدلیه وویل چې عمران خان صاحب بری شو او په عمران خان صاحب باندې هېڅ قسمه کیسونه مزید نشته دی او عمران خان صاحب ته اوس رهایي پکار ده چې دوی ته دې رهایي ورکړی شي. او پرون عمران خان صاحب چې څومره خلک راویسته دا د پاکستان یو تاریخ جوړ شو او د پاکستان تاریخ دا ځکه جوړ شو چې پاکستان په تاریخ کې تر اوسه پورې داسې کار نه دی شوی چې یو رهنما یو لیډر په جیل کې وي او د هغه سره دومره خلک راوځي او دا په هغه سچویشن کې دا سچویشن تاسو مخې ته واقع ښودون تاسو به حیران شئ. یعنې دا سچویشن داسې و چې اسلام آباد ته چې څومره موټرویز راغلي وو هغه یې بند کړي وو. د دې سره سره چې اسلام آباد ته د انټرست د داخلېدو دپاره کومه یو کم دېرش لارې وې یعنې 29 لارې چې کومه وې هغه لارې ټوټلي بندي کړې وې. هغې کې کنټینرې لګېدل وې او بالکل اسلام آباد ته نه د انټر کېدو او نه د بهر تللو دپاره څه لارې وې. خو د هغې باوجود چې کومه دی بیا هم پاکستان تحریک انصاف چې څومره کارکنان وو هغه راورسېده او پیدل خپل جلسګاه ته لاړو. که موږ د 26 نمبر او د جلسګاه په منځ کې وګورو تقریبا د 10-15 کیلومتره لار جوړېږي او دغه 10-15 کیلومتره لار کې ټوټل خلک موجود وو. یعنې په جلسګاه کې چې څومره خلک موجود وو د هغې په زرونو ګناه خلک چې کومه دي هغه د جلسګاه نه بار موجود وو. هغې روان وو هغه جلسګاه طرف ته تلو خو لاره ډېره لرې وه او ډېر زیات رکاوټونو د هغې د وجې نه هغه هلته ونه رسېدو. نو دا پرون د هغه ځای کې سچویشن و. خو راځم ته پرون موږ چې کومه تقریرونه شو دي په هغې باندې خبره کوو. پرون چې پاکستان تحریک انصاف کومه رهنماګانو یا د هغې سره چې کومه د هغې اتحادیانو د هغې چې کومه تقاریر وو هغې کې صرف 1 پوینټ ایجنډا وه او هغه 1 پوینټ ایجنډا دا وه چې د دې ټوټلو چې کومه دی یوه خبره وه خبره دا وه چې هغوی جنرال آصف منیر صاحب چې کومه دی هغه خپل د الزام ګرځولی وو چې د هر څه چې د دوی سره وشو دا جنرال آصف منیر صاحب کړلي ځکه چې دوی ډي جي ایس پي آر صاحب په نشانه باندې ساتلی وو او دوی غونډې خبرې د ډي جي ایس پي آر صاحب په حوالې سره کړې. خو دلته د ډي جي ایس پي آر صاحب مطلب دا دی چې جنرال آصف منیر صاحب ځکه چې ډي جي ایس پي آر صاحب ریپرزنټ کوي چاته جنرال آصف منیر صاحب ریپرزنټ کوي ځکه دوی د ډي جي ایس پي آر صاحب په حوالې سره خبره وکړه. او که موږ دلته عمران خان صاحب ته وګورو نو هغې هم همیشه دپاره دا وایي چې په دې موجوده وخت کې زما دشمن چې کومه دی یا زما مخالف چې کومه دی یعنې سیاسي مخالف ورته ووایم یا سیاسي دشمن خو ورته ویلی نه خو سیاسي مخالف ورته ووایو چې هغه جنرال آصف منیر صاحب دی او دارنګې پرون په تقاریر کې دوی هم ښکاره کړه او څرنګه چې امین ګنډاپور صاحب تقریر کړی دی هغه خو ستاسو مخې ته دی. خو په دې هر څه کې یو حیرانکن خبره پرون دا وه چې نن لږ چې څومره وزیران دي او بالخصوصا هغه وزیران چې د نواز شریف صاحب ډېر زیات قریبي دي چې په هغې کې خواجه آصف صاحب دی چې د ډیفینس منسټر هم پاتې شوی دی او موجوده دی یا نه دی دا د محسن نقوي صاحب ته بهتره پته وي. د دې سره سره رانا ثناء الله صاحب دی عطاطارل صاحب دی هغوی په یو خبره کړله دا خبره بالکل انسان ذهن چې کومه دا نه اخلي ځکه چې یو سیاسي کس او داسې خبره کول چې کومه دي دا ډېر غیر ضروري خبره ده. هغه ویل چې د عمران خان صاحب ټرایل به وي یعنې ملیټري ټرایل به وي او په هر حالات کې به وي او د دې سره سره چې کومه خلک د دوی سره د دوی په شان ته سوچ لري چې په هغې کې کومه دانشور دی یا کومه تجزیهکار دی هغوی هم ویل چې د عمران خان صاحب ټرایل به کېږي او په هر حالات باندې به کېږي. یعنې ملیټري ټرایل نه عمران خان صاحب ځان وسو نشي بچ کولی. د دې سره سره دا ټوټل خلک یو زبان وو. خو پاکستان تحریک انصاف سره پرون دا اولنۍ موقع وه چې پاکستان تحریک انصاف په زړه چې کومه بړاس وه خپل بړاس دې وایستلو او خپله غصه یې هم بار راوایستله او ډي جي ایس پي آر صاحب ته وویل چې داسې کېدلی نه چې څومره مشکلات موږ برداشت کړي دي مزید موږ نور به مشکلات نه برداشت کوو او موږ به بار ته راځو. که موږ ډي جي ایس پي آر صاحب خبرې وکړو یا د جنرال آصف منیر صاحب خبرې وکړو نو هغې پاکستان تحریک انصاف چې کومه ټیم دی یا د پاکستان تحریک انصاف دا کومه خلک دي دا یې په مختلف موقعو کې په مختلف نومونو باندې اخیستي دي. یعنې کله یې ورته دهشتګرد ویل دي کله یې ورته انتشاري ټوله ویل ده او کله یې ورته ډیجیټل دهشتګرد ویل دي. یعنې دا ډېر زیات حیرانکن خبره ده. نو دغه رنګ یې دوی دې ته هم جوابونه ورکړه او په دې پروني دغه کې تاسو ولیدل تقاریر کې چې دوی څه رنګې جوابونه هغوی ته ورکړله ځکه چې دا اولنۍ موقع وه د پاکستان تحریک انصاف سره
پاکستان تحریک انصاف کومه لیډرشپ چې وو هغوی په درې اهم خبرې کړې دي. په هغې کې اولنۍ خبره دوی دا کړله چې د عمران خان صاحب په فوجي ټرایل نه کېږي او په هېڅ حالات باندې ناممکن ده چې د عمران خان صاحب دې فوجي ټرایل وشي. دویمه خبره هغوی دا کړله که په 2 هفتو کې دننه عمران خان صاحب راخلاص نه شو نو دوی به بیا د ایډیاله جیل طرف ته ځي او دوی به پنجاب ته ننوځي او په پنجاب کې به دوی بیا خپله کارکردګي ښیي. درېیمه خبره دوی کړله چې عاصم منیر صاحب ته ویلي دي چې صرف د خبرو نه ته غیر سیاسي کېږي نه ته به عملي مظاهره کې عملي طور باندې مونږ ته ښیه چې ته اوس غیر سیاسي شوې او بیا مونږ خپل مخالفین چې زموږ کوم دي د هغې ته مونږ مخامخ کېږو او مونږ ته اندازه ده چې د هغې سره مونږ څرنګه مقابله کولی شو. دا تقاریر چې وشو ډېر سخت تقاریر وشو. د هغې نه بعد چې کوم دی فیصل باوډا صاحب تاسو پیژنئ چې دا یو سپیسیفیک سکول تاټ سره تعلق لري او د اسټبلیشمنټ چې کوم سپیسیفیک سکول تاټ دی د کومې ټولې سره چې دا تعلق ساتي د هغې جوابات دوی مخې ته کېښودو او فیصل باوډا صاحب ویلې چې علي امین ګنډاپور صاحب چې کومه دی دا به اوس دا خپل ټینیور نه پوره کوي او ډېر زر به دی د وزیر اعلی شپ نه ختمېږي او د دې دا ټینیور به هم پوره نه شي. د دې سره سره هغې دا هم ویلي دي چې علي امین ګنډاپور صاحب ته داسې بیانات نه ورکول پکار خو علي امین ګنډاپور صاحب هغې ته هم جواب ورکړی دی او علي امین ګنډاپور صاحب ویلي دي چې بس مزید چې کومه دی موږ برداشت نه شو کولی او چې څومره موږ برداشت کولی شو هغه موږ وکړو. فیصل باوډا صاحب په دغه ځای کې ورته دا هم ویلی چې د عمران خان صاحب خلاف به څه کېدل نو کېدای شي هغه لږ وخت پکې اخیستلی شوی لږ ټیم په هغې کې ورکړی شوی د هغې نه بعد څه وویل خو د دې تقریرونو نه بعد به دا هر څه چې دا به ډېر زر کېږي او د عمران خان صاحب په خلاف به اکشن اخیستلی کېږي. خو پرون یو کار بل دا هم شوی دی چې د 9 مې په شان واقعیت کېدلو کوشش هم شوی دی په 26 نمبر کې خو محسن نقوي صاحب په دغه وخت کې داسې ټویټ کړی و خو بعد کې چې کله بیا اعلی خلکو ته یعنې چوته سطح باندې کله پته ولګېده چې دا بدنامي خو سبا بیا زموږ په اوږو باندې پرېوځي لکه څرنګه چې د 9 مې هغه زموږ په اوږو باندې پرېوتې ده نو هغې بیا د دې تحقیقاتو خو د هغې نه بعد بیا دوباره ټویټ چې کومه دی هغه ریټویټ وکړو او ویلې چې نه داسې حالات نه دي او اوس حالات چې کوم دي دا په معمول باندې راغلي دي او پتراو نشته. د هغې نه بعد حالات چې کوم دي دا بیا بهتر شو او هلته هغه پتراو چې کوم دی هغه ختم شو. د دې نه مخکې راځو او دا درته وایم چې عمران خان صاحب په دې باندې هم خپل چې د هغې کومه بیانیه ده هغه به نن دوی ورکوي رد عمل به ورکوي. خو علي امین ګنډاپور صاحب هم ویل چې موږ به پنجاب ته ځو او په پنجاب کې به دمادم مست کلندر وي که چېرته عمران خان صاحب راخلاص نه شو. یو بل یونیک کار پرون شوی دی او یونیک کار پرون دا شوی دی چې کله پاکستان کې د چا سره څه زیاتی وشي څه قسمه زیاتی چې وشي نو خلک چېرته ځي خلک سپریم کورټ طرف ته ځي یا د کورټونو د های کورټس طرف ته ځي او عدالت خپل کیس وړي او د هلته نه انصاف غواړي. خو پرون د سپریم کورټ نه 2 کمپیوټري داسې دي چې هغه پټې شوي دي یعنې دغه 2 کمپیوټري چې پټې شوي دي دې مطلب دا دی چې په دې کې به څه ډېټه وه هغه ډېټه چې کومه ده هغه پټه کړل شوې ده. نو څو خلک بس چې ټي وي کې څنې ملازمین داسې دي چې هغه مشکوک ښکاره کېږي. کله چې د دې تحقیق وشي د تحقیق نه بعد به پوره ډېټه موږ ستاسو مخې ته ږدو چې اخر دا کمپیوټري څرنګه پټې کړی شوې او دا چا پټې کړلې او د دې څه وجه ده. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.